السلام علیکم ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول ښه وئ. بل د ډېر وخته یو بیا ستاسو په خدمت کې یم. نن د افغانانو پیوستون ټولنه په برازیل کې یو وړه غونډه نیولې د اختر او د نوروز د مبارکۍ په اړه. نو موږ سره اوسئ تر اخره ویډیو وګورئ. د کلتور په نوم د کلمې له پیدایښت د تاریخ له غږورو څخه چې د لومړي لمر سره کومې شروع شوي دي. خوښ یم چې له تاسو سره په داسې پرتمینه غونډه کې شتون لرو چې زموږ د هېواد د کلتورونو مباحث موجود د اختر د نیکمرغه کوچني اختر د لمانځلو او هم ورسره د هېواد د نوي کال د شروع د ورځې په مورد باندې دلته راټولېږو. ډېر زیات خوښ یم. د غونډې د شروع د پیل لپاره لومړی قاري صاحب نبیان راغواړو چې دا غونډه د قرآن عظیم شان په څو پرتمینو آیاتونو باندې رنګینه کړي. قاري صاحب نبیان هیله ده چې تاسو د قرآن عظیم شان د تلاوت پر وخت باندې پر خپلو ځایونو کښېنئ. د قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اذكر بنوال التي في ذكر عليكم بعض فصل الدين بعد وذلك انا سفيكم تحيلك بالذكر.
د غونډې په دې برخه کې د په برازیل کې د افغانانو د پیوستون ولسمشر ښاغلی عبدالکریم حبیب راغلی سرداري ته راشي تر څو تاسو ټولو ګډونوالو ته د پیراګراف وینا ترڅنګ د ټولنې په نمایندګۍ باندې خبرې وکړي. محترم رئیس صاحب عبدالکریم حبیب. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی برای ما جای خوشی است که ما افغانای خود را می‌بینیم با هم همینجا با هم یک جای از عید از نوروز لذت میبریم. زه ټولو راغلو میلمنو ته دوستانو ته مشرانو ته خویندو ته میندو ته ښه راغلاست یم. دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په دې توانېدلي یو چې خپل افغانان وروڼه او خویندې په داسې یو پردي ملک کې راجمع کړو او یو ځای سره کښېنو. دا زموږ لپاره ډېر څه افتخار او ویاړ دی. زه او زما ملګري او زموږ ټیم موږ په دې باندې ویاړو او موږ افتخار کوو چې موږ په دې وتوانېدلو دا برنامه جوړه کړه او دا ملګري مو راغونډ کړه. زه له حد څخه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته د کوچني اختر ډېر مبارک وایم. الله دې وکړي چې روژه مو په خیر سره تېره کړې وي او اختر مو په خیر پیل کړی وي همیشه او هر وخت راشي. د دې وروسته زه غواړم چې ډېر په تفصیل کې نه غواړم خبرې وکړم، په مشخص ډول زه غواړم دا انجمن تاسو ته معرفي کړم. دا زموږ ټولنه چې دا موږ څنګه جوړه کړه او ولې موږ موږ چې اول دلته راغلو موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ موږ لوکېدو چې دا خپل مشکل له چا سره شریک داسې له چا سره شریک کړو چې هغه زموږ مشکل سره سترګې وکړي. نو د ډېرو تکلیفونو او مشکلاتو او مشورو نه وروسته موږ په دې وتوانېدلو دې مشورې ته ورسېدو چې باید موږ داسې یو ټولنه ولرو چې په هغې کې زموږ یو شخص یا دا ټولنه زموږ دولت ته د برازیل دولت ته دا زموږ غږ ورسوي، زموږ مشکلات ورته ورسوي، زموږ د حقوقو نه دفاع وکړي او وکولی شو چې دا خپل مشکلات په اسانه طریقه سره حل کړو. د همداري په نتیجه کې زموږ د ملګرو مشوره هم دا وه چې باید یو داسې یو ټولنه جوړه کړو چې په هغې کې هر افغان که هغه د هر قوم وي، که هغه د هر نژاد وي، که هغه د هر یو دین وي، هغه باید په دې ټولنه کې ځان وګوري. خوشبختانه موږ په دې وتوانېدلو چې نن موږ سره په ټولنه کې د هر قوم څخه که هغه پښتون دی، که هغه تاجک دی، که هغه ازبک دی، که هزاره دی، که هغه بشري دی، که بل رود دی، هغه موږ نن سره په ټولنه کې لرو او دا زموږ لپاره د افتخار او ویاړ ځای دی. یوازینی حل، یوازینی هغه غټ مقصد چې موږ غوښتل ترلاسه کړو هغه دا دی چې موږ ټول افغانان وکولی شو د یو انجمن د چتر لاندې راغونډ کړو. او الحمدلله زه نن دا ګورم چې موږ په ځان کې دغه ځای ګورو او موږ دغه ځای ته رسېدلي یو، دغه هدف ته ځان رسولی دی او موږ ګورو چې موږ سره هر افغان په دې ټولنه کې شته دی. نو زموږ د ټولنې جوړولو یوازینی مقصد دا و چې وکولی شو د افغانانو مشکلاتو ته رسېدګي وکړو او د حقوقو څخه دفاع وکړو. زموږ ټولنه چې دا ډېره نوې نه ده، ډېره زړه نه ده، ډېره نوې ده. 2-3 میاشتې یا 4 میاشتې کېږي چې دا موږ رسمي کړې ده. موږ په اوایلو کې لږ مشکلات لرو خو انشاءالله کال بعد 2 کاله بعد زموږ دا مشکلات به کمیږي او موږ به یو ورځ داسې ټولنه یو چې موږ به په خپلو پښو ولاړ یو او هېڅ چا ته به ضرورت نه لرو. موږ به وکولی شو چې د افغانانو د ټولو حقوقو څخه دفاع وکړو او همدارنګه مشکلاتو ته رسېدګي وکړو. دا زموږ لپاره ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی. دا زه خپل ټیم ته، زه خپلو ملګرو ته، خپل انجمن ته، خپلو افغانانو وروڼو خویندو ته زه د دې ډېره مبارکي وایم چې موږ په دې توانېدلي یو او داسې یو ټولنه جوړه کړې ده. د دې نه علاوه لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې اوس د نوروز ورځ ده، نوی کال دی، د نوي کال سره ډېر امیدونه راځي. موږ باید امیدونه خپل سره تازه کړو، امیدونه باید وړه نه شي، موږ باید حوصلې لوړې وساتو. پوهېږو چې دا یو پردی ملک دی، موږ د خپل وطن نه لرې یو، د خپل فامیلونو نه، د خپلو وروڼو خویندو نه لرې یو، موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. خو دا یو شی باید موږ په ذهن کې کېږدو چې موږ حوصله نه ویلو، موږ قوي یو، موږ هر وخت د هر رقم ظلم سره، د هر رقم سخت وخت سره موږ مقابله کړې ده او موږ یې کولی شو. که نن دی که سبا دی موږ به خپلو مقاصدو ته، خپلو اهدافو ته ځان رسوو. انشاءالله دغه ورځ لرې نه ده چې موږ به په دې وتوانېږو چې بیا به وطن ازاد وي، په خپل وطن کې به د خپل درې رنګه بیرغ لاندې ژوند کوو او ښه په افتخار سره، په ازادۍ سره د خپلو حقوقو څخه به دفاع کوو او د هر چا څخه به خپل حقوق غواړو. یوازینی شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا دی چې باید موږ اتفاق، اتحاد ته کار وکړو. ځکه چې هر څومره زموږ اتفاق او اتحاد مضبوط وي، زموږ یووالی مضبوط وي، هغومره به موږ په اسانه باندې کولی شو چې د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړو او وکولی شو خپل غږ ټولې دنیا ته ورسوو او وکولی شو چې په خپله خوښه ژوند وکړو. نه دا چې سبا یو بل کس راشي او موږ ته ووایي چې دا ژوند په دې طریقه وکړه، په دې طریقه وکړه یا په هغه طریقه وکړه. نو د ټولو وروڼو خویندو نه مې، د ټولو مشرانو نه مې دغه هیله ده چې اتفاق ته کار وکړئ، اتحاد ته کار وکړئ. لکه څنګه چې نن دلته یو ځای ناست دي
په یو باندې پیژندل کیږو او هغه نوم دی افغان. باید همدغه نوم ته کار وکړو، نه دې ته کار وکړو چې زه پښتون یم یا زه تاجک یم یا زه ازبک یم یا زه په تا بهتري لرم، والله چې زه پښتون یم زه په یو تاجک بهتري نه لرم، والله چې زه پښتون یم زه په یو ازبک بهتري نه لرم، زه یو پښتون یم زه په یو بل قوم باندې بهتري نه لرم. یوازې بهتري که دا هغه دا ده چې زه بل وطن له ډېر کار وکړم، زما بل ورور کار وکړي، کوم چې ډېر وطن ته خدمت کوي هغه بهتري لري. نو د ټولو ورونو مې هیله او خواهش دا دی چې راځئ اتفاق او اتحاد ته کار وکړو، لکه څنګه چې نن راغونډ شوي یو په آینده کې داسې سره کېږو، مجالس سره وکړو، خپلو مشکلاتو باندې خبرې وکړو. اوس دا زموږ ټولنه کې دا به ډېر مشکلات ولري، ډېر مرکز به وي شاید موږ نه به شکایتونه ولري، خو تاسو دا باید په ذهن کې کېږدئ چې ورونو موږ زیر نه ویو، موږ د یو ماشوم مثال لرو، موږ به ډېر مشکلات لرو، موږ به ډېرې خطایانې کوو، موږ به نه پوهېږو. خو انشاءالله دا زه تاسو ته وعده درکومه چې زموږ کوشش او زموږ مقصد صرف او صرف نو خدای راکړه دا او دا مقصد دی چې خپل افغانان سره یو ځای راغونډ کړو، د دوی د حقوقو خلیفه وکړو او مشکلات یې رسیدګي وکړو. زه بیا و بیا تاسو ټولو ملګرو ته ښه راغلاست میگم، بیان بار دیگه به همه دوستا، به همه خواهرها، مادرها خوش آمدید میگم. خدا کنه که همه وقت هر وقت همین رقم با هم بشینیم، با هم جلسه بگیریم، با هم غم شریکی بکنیم، خدا هم ما را دور نگاه کنه. یک چیز دیگه که میخوایم از دستاوردهایی که ما باید بگویم صحبت بکنم. همینجا خیلی افغانای ما با مشکلات مواجه شده بودن که انجمن ما برایشان رسیدگی کرده بودن. یکی از مشکلات یکی از دو ترافیق افغانای ما فوت کرده بودن که بس فامیلایشان تقاضا داشتن که باید به افغانستان را جسدشان فرستاده شود. همین انجمن ما خوشبختانه توانستن که 26,000 ریال برایشان جمع‌آوری کنه و فامیلشان به افغانستان انتقال، جسدشان به افغانستان انتقال کنه. د دې وجې دا موږ دا ویلی شو چې موږ کولی شو که چېرته موږ په دې وړوکوالي کې چې دا زموږ انجمن دومره لږ وخت کېږي چې فعاله شوی دی، موږ په دې توانېدلي یو چې د یو افغان ورور جسد افغانستان ته انتقال کړو، بغیر د دې نه چې د بل چا نه موږ مدد وغواړو او په خپل زور او طاقت سره موږ دا کار کولی شو. نو زه په دې 100% یقین یم چې کال بعد به موږ د دې نه ډېر غټ غټ کارونه وکولی شو. یوازینی شی چې موږ ورته ضرورت لرو او ډېر اړین دی هغه زموږ اتفاق او اتحاد دی. نو د ټولو ورونو ته دغه خواهش دی چې باید اتفاق او اتحاد ته کار وکړو، باید دا ونه وایو چې ته څوک یې زه څوک یم، باید په دې باندې فکر وکړو چې ته هم افغان یې زه هم افغان یم، ته هم د دې خاورې بچی یې او زه هم د دغې خاورې د افغانستان په نوم یادېږي د دغې بچي یو. باید یو بل سره په همکارۍ باندې په اتفاق او اتحاد باندې یو افغانستان ته د یو افغان دپاره او د یو فکر دپاره باید کارونه وکړو. ډېره زیاته مننه، بیا هم ښه راغلاست. الله مو هر وخت سلام علیکم. زما دوران خدای دې وبخښه، زما دوران خدای دې وبخښه، زړه پریشان خدای دې وبخښه، تا به د کوم درد خاطرې ولیکم، افغانستان خدای دې وبخښه. له محترم رئیس صاحب څخه نړۍ مننه دا چې موږ ته خپله یو مؤدبانه او د ښه راغلاست وینا وراله، ډېره مننه له رئیس صاحب څخه. واقع ده په هر هغه ځای کې چې د انسجام ټولنه نه وي، چېرته چې اتفاق او اتحاد په چا کې نه وي، لکه د خلو لکه خړې اوبو لکه راوړې پاڼې داسې ښکاري، څوک چې په منځ کې اتحاد نه لري لکه د خړ وړې پاڼې داسې ښکاري. د پروګرام په دې برخه کې حاجي صاحب سید محبوب سادات را بولم، حاجي صاحب سید محبوب سادات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم معزز اشران همسولو اشرانو فاین رونو برادران خواهران عزیز، هموطنان گرامی، هموطنان بی نهایت محترم، السلام علیکم. اولتر از همه میخواستم عید سعید فطر را از صمیم قلب به همتان تبریک بگویم، به همه کسایی که حاضر هستند و تمام افغان‌ها در هر کنج و هر دیاری که با هم هستند و تمام مسلمانان جهان. اما قسمی که به شما معلوم است، انجمن همبستگی افغانستان یا در افغان پیوستون کلنه به خاطر یک هدف و یک مقصد جناب با وجود گذاشته که باید از اتحاد و اتفاق افغان هاست. این انجمن همه افغان هاست. انجمن همبستگی افغانستان مقیم برازیل تقریبا 1 سال میشه افتتاح شده. در این مدت بسیار کم کارهای بسیار بزرگی انجام داده. ما در فارسی یک متل داریم میگن روز سخت یا روز مشکل برادر ندارد، مگر این انجمن برادر روز سخت افغان ها بوده و خواهد بود و هست. ما مثال های بیشماری داریم. در این مدت کم این انجمن توانسته بسیار کارهای بزرگ را انجام بده و همچنان نه صرف در غم، در شادی
اگر شما متوجه شده باشین در این ماه دو محفل برگزار کردیم. روز 8 مارس محفل برای خانم‌های افغان و همچنان امروز که با هم یکجا شدیم. این انجمن تأسیس شده از افغان هاست، به خاطر افغان هاست، دیگه هیچ مرامی ندارد. خب منم میخوایم خیلی طولانی کنم، میخوایم مختصر براتون بگویم که ما امروز با هم اینجا یکجا شدیم، جمع شدیم. یک افتخار است شخصا برای خودم و برای تمام تیم انجمن همبستگی افغان‌ها. ما کوشش زیاد میکنیم تا تمام مشکلاتی که بتوانیم تا حد امکان مشکلات افغان‌ها را اینجا در نظر گرفته و به جاهای مستقیم برسه. و همچنان در آخر یک تشکری خاص از تمام شما که وقتتان کشیدین و آمدین با هم یکجا شدین و عیدتان مبارک. الان میریم با خانم میرم قاسی. خانم میرم قاسی که در ملل متحد نماینده ملل متحد است، میخوایم بیاد استیج که وینه خود باید تقدیم کنه. خیلی سپاسگزاریم خانم میرم قاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو افغانانو ورونو خویندو، زه ایرم قاسی د UNHCR د طرفه نن د اصحاب په وینا باندې دلته ستاسو په دې ټولنې کې شرکت کوم او ډېره خوشحاله شوم چې ومې لیدی ماشاءالله نن خو ماته میجورټي افغانیان او نور ملګري هم ښکاري. د UNHCR دا پارټنرز، د UNHCR دا ټول منلي افغانیان او ریفیوجیز اسایلم سیکرز ټول دلته په برازیل کې چې په کوم طریقې باندې اوسي د ټولو معلومات د زما څخه څخه وو، لیکن نن په دې ورځ باندې چې تاسو ټول مې دلته ولیدل ډېره خوشحاله شوم چې ماشاءالله د اصحاب په ذریعه باندې څومره ارګنایز څومره طریقې باندې دلته افغانیان پاتې شوي دي او کوم کارونه چې دلته افغانیانو کړي دي چې وینم هغه کارونه ما په افغانیانو کې په نورو ملکو کې نه دي لیدلي. زما انټروډکشن خو دلته چې کوم یو څه ملګري دي هغه خبر دي چې د کوم کنټریز څخه خاص کر د خاص افغانیانو د امداد لپاره کار لپاره پاتې شوي یم، هغو ته هغه معلومات شته. خو دا انټروډکشن ډېر اوږد دی، زه دلته نه ورډول کوم. زه صرف نن دلته په دې وجه باندې شرکت کوم چې د اصحاب رنګه ارګنایزیشن یا داسې نور کوم چې ریفیوجي چې په خپله جوړ کړي دلته ارګنایزیشن دا ټولو کې دا یو شی مې ولیدی چې هغه غواړي د افغانیان ټول سره یونایټډ کړي او تاسو دلته یونایټډ کېدل ډېر ضروري دی. په دغسې وطن کې چیرې چې کلچر هم نه وي، لینګویج هم نه وي او داسې وطن کې چې چیرې ستاسو دپاره حلال او د حرام فود د هر څه ډېر مشکلات وي، تاسو یو ځای کېدل ډېر ضروري دی. تاسو یونیټي شو کوي چې په انټرنیشنل کمیونټي باندې د دې کوم اثرات غورځول کېدای شي. بیسড آن یور سالیډریټي، بیسড آن یور یونیټي ډېرې پالیسیانې جوړېږي. هغه پالیسیانې ستاسو په حق کې ډېر ضروري دي. زه د منسټري آف جسټس څخه دلته هغه ټولو پالیسیز باندې کار کوم او زه ډېر هیله لرم چې افغانیان دلته متحد پاتې شي چې کوم هغه پالیسیز موږ جوړول غواړو چې تاسو په حق کې ډېر ښه دي هغه تر پای تکمیل پورې ورسي. او ډېر خوشحاله شوم چې نن تاسو ټول لیدل. یو ځل بیا تاسو ټولو ته نوروز او عید مبارک. مننه له مېرمنې رمقاسي څخه. نو له دې وروسته شګوفه پر رحمان د ښځو د کمیټې مسؤله. ورورا دل تراشا ماتا گورا، ورورا دل تراشا ماتا گورا، وگرنه مهر تو از دل ممورا. اکا جان ینگ کندوزی تخاری، بیا با هم بگردیم جورا جورا. موایا زلزلویا پتیایم و از بامیان با صفایم. زبونا فرق مونه دل خو یکیه، وطن تقسیم نیه از کلگیه. به افتخار وطن ما. من این شعر فقط به خاطر اتحاد و همبستگی تمام ما خواندم. عید سعید فطره از صمیم قلب تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. سال نوتان مبارک و بسیار زیاد تشکر میکنم از انجمن همبستگی افغان‌های مقیم برازیل که همچون برنامه را ساختن تا تمام مهاجرین افغانستان این احساس نکنند که مهاجر هستند، گرد یک دسترخوان بیایند و در یک جا جمع شوند و با مناسبت عید سعید فطر و نوروز گرد هم بیاییم و سال نو تجلیل کنیم. و دوستای عزیز ناگفته نمانه، من خود تعداد زیادتان میشناسند. شگوفه فرحمن هستم و مدت زیاد است که در کشور برازیل زندگی میکنم و نمایندگی از خانم‌ها و دخترای افغانستان در بسیار مجالس اشتراک کردیم و بر دفاع از حقوقشان برنامه‌های مختلف داشتیم و امروز هم با عنوان رئیس کمیته با عنوان انجمن همبستگی
افغان‌های مقیم برزیل اینجا حضور دارم و پیام من به تمام بانوایی است که شما هرگز تسلیم نشید. برید درس بخوانید، تحصیل کنید، وظیفه اجرا کنید. تحصیل حق ما و شما است، درس حق ما و شما هست، وظیفه حق ما و شما هست و مطابق دین مقدس اسلام پیش برید و هیچ ممانعتی به شما وجود نداره. و اگر در قسمت کورس های زبان پرتغالی، در قسمت دانشگاه ها از من هر کمکی که بعد بیاید حتما با من تماس بگیرید و شما راهنمایی میکنم. باز عیدتان مبارک، رمضان مبارک و سال نوتان مبارک. اوس هم د ځوانانو په نمایندګي باندې انجینر صاحب سید عبدالرحمن هاشمي رابولم چې تر دریځ راسي او تاسو ته خپله وینا واوروي. د ځوانانو په نمایندګي انجینر صاحب سید عبدالرحمن هاشمي. السلام علیکم دوستانو ته او نوی کال مبارک شه او خدای دې وکړي چې خوشحالۍ او د خوشحالۍ ډک کال ولري. هم دغه آنلاین کار ځوانان چې راځي زه دې پوهېږم او موږ هم دغه مشکلات او دغه تکلیفونه دلته لیدلي دي. د ژبې مشکلات دي، هلته موږ په وطن کې درسونه یا قدمونه چې کړي دلته ډېره موږ ته مشکل وي تر څو خپل هغه شعر یا خپل هغه کسب وکړو، کار وکړو یا روزګار مو ترویج کړو. نو ټولو نه هیله دا ده چې دلته چې کله راځي نو خپل همت او څه دې د لاسه نه ورکوي. نو کوشش دې وکړي چې د کار سره سره خپل درس او د ژبې کورسونو ته متوجه اوسي. نو انشاءالله چې موږ مثالونه لرو، دلته نور دوستان دي مثالونه لرو چې خپل سبقونه او درسونه هم وایي او خپل کار او کار هم کوي. او د دې سره سره زموږ انجمن بعضې سپورټي برنامې مخې ته اچولي دي چې موږ هلته د والیبال برنامې لرو، د کرکټ برنامې لرو او په آینده کې موږ په نظر کې لرو چې نور ورزشي برنامې مخې ته واچوو او د سره سره به زموږ هغه صحت هم ښیي او د سره به زموږ یووالی او یووالی به ډېر شي. نو تاسو ټولو ته نوروز مبارک وایم، اختر مبارک. ډېره مننه. خدایه چې پاچا یې نو څه نه در سره کېږي، خدایه چې پاچا یې نو څه نه در سره کېږي، خدایه چې پاچا یې نو پاچا سړی مې وساته. انجینر صاحب ته چې ډالۍ وي وایي ځکه زما مور وایي ما به ماته دا دعا کړله نور سړي دې وي خو خدایه دا سړی مې وساته. د انجینر صاحب څخه ډېره مننه، له انجینر صاحب څخه نړۍ مننه. اوس هم د پروګرام په دې برخه کې کائنات کور ته بلنه ورکوو چې تر دریځه راشي او خپله وینا تاسو ته واوروي. مېرمن کائنات. سلام عرض ادب خدمت تمام افراد محترمی که اینجا حضور دارند. در خود میخوایم اشیر را که راجع به سال نو از برای شما تقدیم نمایم. سال نو آمد، دل از نو جوان شد، غمها گذشتند، زمان مهربان شد. با هر نفس امید تازه شگفت، دنیا دوباره پر از سامان شد. سال نو فرصتی است برای پند گرفتن از اشتباهات گذشته و ساختن آینده و قدم‌های محکم‌تر و بهتر. و در این سال آرزوی خوشبختی برای تمام افغان‌ها و همچنین تمام مردم دنیا دارم و امیدوارم که سال نو با خبرهای خوب و فرصت‌های جدید آغاز نماید و همچنان فرارسیدن عید سعید فطر را به تمام مسلمانان جهان علل خصوص افرادی که اینجا حضور دارند تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و امیدوار هستم که هر روزتان همانند عید پر از خوشی و ذوق و شوق سلامت باشید. اسماعیل رابولم چې تر دریځه راشي او تاسو ته خپله وینا واوروي. حاجي صاحب اسماعیل دی. حاجي صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. دوستانو، ملګرو، په برازیل کې میشتو افغانانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټولو دوستانو، خویندو، ورونو او ځوانانو او سپین ږیرو او ماشومانو او زیاترو ته ټولو ته اول مې اختر مبارکي وایم او وروسته دغه راتلونکی نوی کال چې موږ تاسو وطن ګران وطن کې پیل شوی دی د دې مبارکي مو ورته وایم. خدای چې دغه نوی کال موږ تاسو په هېواد کې له خوښیو ډک کال کړي او هغه مشکلات هغه پیلنس په افغانستان کې جریان لري موږ تاسو خلک په ګوتې لاس په ګرېوان کې خدای پاک هغه ټول کم او د دې له سره ایسته کړي او خدای دې افغانستان تل او آباد او سرشار لري تر څو موږ تاسو له دې غربته او له دې نورو وطنو له مسافریو خلاص او په خپل وطن کې ښه په ازادي او په خوشحالۍ ژوند وکړو. دوستانو خبرې وکړې، رئیس صاحب خبرې وکړې، د نورو ملګرو ټولو خبرې وکړې د همبستګي او همدلي په سبب کې نو ما غوښتل چې خبرې وکړم او په هغه جماعت کوم خبرې په زړه کې وي هغه دوستانو ټولو وکړې. اول ډېره مننه کوم له رئیس صاحب حبیب او له نورو ټیم یې له ملګرو چې دغسې یو اول یو دغه انجمن په باره کې اقدام کړی دی. دا انجمن زموږ لپاره
ډېر لوی افتخار ده او انشاءالله هره مشکل که زموږ وي د دې انجمن له طریقه به موږ تاسې وهغو جهادو چې هغه د برازیل حکومت ته انشاءالله رسوو او دا به د موږ تاسې د کامیابي او د موږ تاسې د مشکل د حل لامل ګرځي. نو بیا هم له رئیس صاحب څخه او له دا ټول ټیم څخه ډېره مننه کوم او خصوصا له دغو ځوانانو چې راغلي دي او نن یې د خپل وخت تر کړی دا د پروګرام ته راغلي له ټولو نه مننه کوم. خدای پاک مو تل راوله تل اتفاق و اتحاد په اتفاق و اتحاد کې موږ تاسو خیر ده که چېرته موږ تاسو په اتفاق و اتحاد وسو انشاءالله د ژوند هرې چارې د مهاجرت هرې چاره به موږ تاسې په ښه طریقه سره سرته رسول کېږي. نو بیا هم له ټیمه چې د انجمنه چې لکه څونه چې اوس هم کارونه کړي دي نور هم له دې څخه خواهش دا ده چې دغه نوي کوم افغانان چې راځي اول وار ډېر مشکلات لري نو له تاسو څخه نه خواهش کوم چې د هغو په سبب کې له هغو سره کومک وکړئ او کوشش وکړئ چې یو افغان هم یو دوست هم مخکې کړو موږ تاسې باید ټول هغه سپورټ کړو او ټولو له هغو سره کومک وکړو چې تر څو هغه دلته یو کم مالي سرچینې ته ورسېږي او د هغې مالي سرچینې په توسط بیا انشاءالله تعالی د هغو کومک به ټول افغانانو ته رسېږي او که افغانانو ته نه رسېدو حد اقل هغه خپل مشکل خو به د ده حل وي ځکه موږ تاسې نن سبا دلته اکثرات افغانان په ډېر مالي مشکلات کې قرار لرو. د توجه یو بل نه مننه کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. که اختر ولري پیشبي ولري. او یو څو بیتونو باندې د مشاعرې برخې ته وړم. وایي غلی شه د ستړي ژوندانه پوښتنه مه کوه. قماندان صاحب وایي غلی شه د ستړي ژوندانه پوښتنه مه کوه. سختو کېږي ورکې که د زړه پوښتنه مه کوه. عشقه د ماښام غروب کتاب سترګې مې ولوله. عشقه د ماښام غروب کتاب سترګې مې ولوله. عشقه د بدبخت لمر خاته پوښتنه مه کوه. مه مې شرموی وخندا خو مې په خلوص غما. مه مې شرموی وخندا خو مې په خلوص غما. یو خو په میبل کې د هغه پوښتنه مه کوه. او هغسې یاران هغه لښکر 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 هغسې یاران هغه لښکر 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 چوپ شه لړندو د بېلتانه پوښتنه مه کوه. چاته سړی زړه وروړي که کوم دیوال ته ساه واخلي ما نه مې د حال د دیواله پوښتنه مه کوه. د په مشاعرې د پیل لپاره په لومړیو کې تر څو مشاعره لا رنګینه سي عبدالمالک لکي منګل راغواړم. حیران صاحب وایي بس نه ده چې خونه دې راړنګه کړه. بس نه ده چې خونه دې راړنګه کړه. څنګه چې د بیا تر څنګه اوسې پسې شمار اولادونه یې اوسې پسې شمار اولادونه یې بیا یې د جنګونو عادي لنګه کړه. ما درنه قرار د زړګي غوښتی و. ما درنه قرار د زړګي غوښتی و. ای خدای زما کیسه دې څنګه کړه. سلامونه احترامات مینه او ادب ټولو ګډونوالو ته. هر څه د مخه ستاسو په حضور کې د کمپي یا د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې د ښېرازیو خوشحالیو اختر مو پیل کړي. اختر تر څنګ د نوي کال مبارکي هم ټولو میشتو افغانانو ته وایم. زما د یار نطاق صاحب فطرت یو زوړ یاد ده. خدای تعالی دې وکړي چې د شعر هغه مینه او جذبه مو قیمت. فطرت صاحب وایي په رواج پل د پاچاهي وکړه. په رواج پل د پاچاهي وکړه. په خپل عمل د پاچاهي وکړه. وایي حسن د هم د کافروي نه و. حسن د هم د کافروي نه و. په خدای ټوکل د پاچاهي وکړه. وایي په خپل پولیس دې هم باور نه کېده. په خپل پولیس دې هم باور نه کېده. لکه د غل د پاچاهي وکړه. وایي ځان دې د خاورو په مثال هم جوړ کړ. ځان دې د خاورو په مثال هم جوړ کړ. ټول په متل دې پاچاهي وکړه. ټول پکې واورو دا دوی ډالۍ زموږ په تاسو سره نجیب صاحب زموږ تاریخ هر څه یادوي. نجیب وایي په بیا نجیب شو پلو د غلام. په بیا نجیب شو پلو د غلام. په بیا اوربل د پاچاهي وکړه. وایي میروال صاحب وایي ساقي خو نه وې ته خو مونږ ساقي کړې. ساقي خو نه وې ته خو مونږ ساقي کړې. په مات بوتل د پاچاهي وکړه. د هندوستان ارمان دې نشو پوره. احمدزی صاحب وایي د هندوستان ارمان دې نشو پوره. تش په کابل د پاچاهي وکړه. وایي څه نوې سترګې دې رادغسې کړې. واه څه نوې سترګې دې رادغسې کړې. زور پاګل د پاچاهي وکړه. وایي فطرته هر غم دې له سره لاندې فطرته هر غم دې له سره لاندې شو. څه په څنګل د پاچاهي وکړه. په اخر کې یو څو ټپۍ را سره دي. پښتواله وونکو ته دې ډالۍ وي په پښتواله لهجه خاص کر کاکسان منګل. وایي وونکو په تور مقام سره مړه کړل. وونکو په تور مقام سره مړه کړل. خلک د قتل وجه مات ورکوي نه.
پکلی پیرې ویرې جنګ دی لاور صاحب وایي پکلی پیرې ویرې جنګ دی منځګړو په نشته سره سټ کړل میانا بیا وایي اتکړه میر سره چینادو اتکړه میر سره چینادو سړی چینې ته جلپۍ ډالې ډالې تینا اکثر صاحب وایي د سټو کنډه جګه سارا اکثر صاحب وایي د سټو کنډه جګه سارا او تو اوس کې بیا کله وسینا وایي د سټو کنډه جګه سارا په نوم د زم جنان وړه نشدما د تاسو ټول نه یو جهان مننه دی او سلوړي پاسو پاکه ودان افغانستان په لکه منګل څخه نړۍ مننه خوند یې وکړ وایي لکه بیا د زړه ښه کړی د یاري ته تا خو داسې خواږه نه کتل سړي ته لکه بیا د زړه ښه کړی د یاري ته تا خو داسې خواږه نه کتل سړي ته له ما پاتې څوک چې بل کلي کې تېر کړي څوک نه ورکوي ګوتې تواني ته ای به دا دې تا ته ډالۍ وي وایي ښه ستا یاد دی چې ما سر درته سر تور کړ اکثر صاحب وایي ښه ستا یاد دی چې ما سر درته سر تور کړ او تا څوک په قبر شرک ورکړه پیکي ته دا وره وایه یاره وایي زړه کافر دی اوس هم مغه رقم غواړي عقل وایي کله یې ورکړه لیوني ته ډېره مننه مالک ورور څخه اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې سید حسن فلسفي رابولو چې تاسو ته خپله مقاله او ورسره څو د شعرونه واوروي سید حسن فلسفي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا كريم ويا رحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سلام و درود به همه شما عزیزان. امروز در آستانه دو مناسبتی بزرگ و مبارک هستیم. سالی نو و عید سعید فطر. دو رویدادی که هر کدام با پیام‌های ارزشمند خود ما را به تفکر و تعمق دعوت می‌کند. ابتدا سالی نو را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سالی نو با آرزوی موفقیت، شادی و سلامتی برای همه. امیدوارم این سال پر از فرصت‌های جدید و تجربه‌های شیرین باشد. و اما عید سعید فطر که پیام آوری بخشش، مهربانی و همدلی است. این عید مبارک به ما یادآوری می‌کند که در کنار هم بودن و بخشیدن به دیگران ما را به کمال می‌رساند. سالی نو نمادی از آغازی دوباره و فرصتی برای شروع تازه است. فرصتی که با خود امید و انگیزه می‌آورد تا با برنامه‌ریزی و تلاش و سمت اهدافمان گام برداریم. بیایید عزیزان، بیایید این سال را با روحیه مثبت و قلبی پر از عشق آغاز کنیم. عید سعید فطر هم با پیام بخشش و مهربانی و ما یادآوری می‌کند که در کنار هم بودن و بخشیدن به دیگران ما را به کمال می‌رساند. عزیزان نهایت گرامی، بیایید این عید را با شادی و همدلی جشن بگیریم. در پایان از خداوند متعال برای همه شما عزیزان سالی پر از موفقیت و سعادت و عیدی همراه با شادی و برکت را مسئلت دارم. سالی نو و عید سعید فطر مبارک و من الله توفیق. تشکر از توجه همه. پښتانه را په بل حالت یې غسیر شو دا چې دې خدای دا د شاله بخشي دا چې نه یې کاروي په عالم وار دي دا سرونه خلک ټول له تاج او تخت دي کاروانونه چې بارېږي د سرو سپینو چې رابار دي هغه واړه د سپین رخ دي د مشاعرې په دې برخه کې خوږ شاعر او مشر شاعر عتیق الله منصور صاحب رابولم چې تر دري ته راسي او تاسو ته خپل ترکیب کړي شعرونه واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. په ټولو دونو کې ټولو خویندو ورونو او نازنینو ماشومانو ته د اختر مبارک وایم. अब नज़ाम ईद सईद फितर और तमाम अतफाल नाज़रीन ख्वाहान और मुहतरम तबरीक में मैं और कुछ जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान आए हैं उनको भी तहे दिल से खुशामदद कहता हूँ। ईद मुबारक। राठौर से अफगानान हो या अफगानिस्तान जोड़ पड़े, राठौर से अफगानान हो या अफगानिस्तान जोड़ पड़े, या आज़ादी मिली बैरकाओ तुर निशान जोड़ पड़े। राठौर से अफगानान हो या अफगानिस्तान जोड़ पड़े, या आज़ादी मिली बैरकाओ पर निशान जोड़ पड़े। वो मगजू खुलू के ख्याल आज़ादी पैदा करे, वो मगजू खुलू के ख्याल आज़ादी पैदा करे, सरयव शई वतन वालो रूर वली पैदा करे।
په غلیم باندې ځان تندر د اسمان جوړ کړی د ازادۍ ملي بیرغ او خپل نشان جوړ کړی د پلار نیکه تاریخ ته وګورئ غیرت وکوئ د پلار نیکه تاریخ ته وګورئ غیرت وکوئ نور د ژوندون د اسارت د نفرت وکوئ خپلو بچو ته دا وطن جنت نشان جوړ کړی د ازادۍ ملي بیرغ او خپل نشان جوړ کړی وزیر مسعود ټولو قومونو قبیلو ته وایم ازبک تاجک او همواړه پښتنو ته وایم وزیر مسعود ټولو قومونو قبیلو ته وایم ازبک تاجک او همواړه پښتنو ته وایم د نفرت پر ځای د مینې یو نظام جوړ کړی د ازادۍ ملي بیرغ او خپل نشان جوړ کړی خپل مو وطن خپل استقلال واخلئ غفلت مه کوئ خپل مو وطن خپل استقلال واخلئ غفلت مه کوئ راتلونکي نسل ته خدمت وکړئ خیانت مه کوئ د سپېرو دښتو میرو نه ګلستان جوړ کړئ د ازادۍ ملي بیرغ او خپل نشان جوړ کړئ خپل وطن د اجنبیانو اقتدار مه منئ خپل وطن د اجنبیانو اقتدار مه منئ چې د افغان د نسل نوي بل واکدار مه منئ وایي منصور چې افغانان مو واکداران جوړ کړئ د ازادۍ ملي بیرغ او خپل نشان جوړ کړئ چې ژڼه یې خوښۍ در ژړکای نه کوې مړې ژڼه یې خوښۍ در ژړکای نه کوې مړې اتڼ کې چې ډول مخکې غورځای نه کوې مړې واده ته اتڼ ځنکه پاتې هوته آیاتونه محفل کې چې شنو بنګلوګای نه کوې مړې ژڼې یې خو ټول مثال خواته لاړې رئیس صاحب ګوره د راغله شمس سهار پورته دري د راځي تاسو ته به خپل شعر وړاندې کوي په چکچکو یې بدرګه کوي به نام یاد خدا با اجازه بزرگان مجلس من گفتنی خاص رو ندارم یک شعر است بر شما تقدیم میکنم عید آمد و دل ز غم رهایی شد لبخند نشست و دیده دریایی شد یک ماه به مهمانی نور رفتیم دل پاک شد و زمانه شیدایی شد عید عید فطر را بر شما افغانان مقیم برازیل تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و همچنان به تمام ملت غمدیده افغانستان عید عید فطر و نوروز را برشان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. تشکر. محترم څارنوال صاحب اذان الله کامران تر دریزه پورې رابولم چې خپل یو ډېر پخوانی شعر تاسو ته وړاندې کوي وسوي کا بلجان کا بلا بلا د واخلم په ما ګران کا بلا بلا د واخلم په ما ګران کا بلا د تاریخونو د میزو وطن وې د تاریخونو د میزو وطن وې د تاریخونو د میزو وطن وې د میزو وطن وې ولې دې پټ کړو په میدان کا بلا بلا د واخلم د ښکلا وږمې د وړې په لوګیو د ښکلا وږمې د وړې په لوګیو د ښکلا وږمو د وړې په لوګیو د ښکلا وږمې د وړې په لوګیو د ښکلا وږمو د وړې په لوګیو د ښکلا وږمو د وړې په لوګیو خالي اوس خالي تر پاتې شوي یتیمان کابلا اوس غالي تماتې شوي یتیمان کابلا کور کې وسوي کابل جان کابلا بلا دې واخلم په ما ګران کابلا کور کې وسوي کابل جان کابلا بلا دې واخلم په ما ګران کابلا سبا تختې بلا دې شاه په دښمن 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 درته حلال شاه پنجابیان کابلا کور کې وسوي کابلدان کابلا درته حلال شاه پنجابیان کابلا کور کې وسوي کابلدان کابلا درنه جوړ شوی د زندان وطنه 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 ايش يقولوا ارمغان كابلا بلا جوازم بمغان كابلا اي وش يقولوا ارمغان كابلا بلا جوازم بمغان كابلا تيجي كمان ده مصلحة تاجرية تيجي كمان ده مصلحة تاجرية
د کامران د مصلحت تابع دی د کامران د مصلحت تابع دی خدای په دې تل لاره کامران کابلا بلا نواسم کامران کابلا هغه وخت بیلو کافرې برا پسې وې څه ګډې وډې شپې وې ته یاد شي جانانا څه ګډې وډې شپې وې ته یاد شي جانانا هغه وخت بیلو کافرې برا پسې وې څه ګډې وډې شپې وې ته یاد شي جانانا څه ګډې وډې شپې وې ته یاد شي جانانا خایست دولت نمت حضور یاران ټول یاران خایست دولت نمت حضور یاران ټول یاران خایست دولت نمت حضور یاران ټول یاران بخموش وندای ودا نصیب کلی کشمه ویت غټه وډش ویت یاد شي جان وایت غټه وډش ویت یاد شي جانا هغه وخت بیلو کابلې برا پسې وې ته ګډې وډې شپې وې ته یاد شي جانانا ته ګډې وډې شپې وې ته یاد شي جانانا دا به دونه لښو هم دي زه به دې هر ځای د خولګۍ مخو ته مې ولاړو زه به دې هر ځای د خولګۍ مخو ته مې ولاړو زه به دې هر ځای د خولګۍ مخو ته مې ولاړو وتا به هر ځای بیا بیا دغه باندې وې ته ګډې وډې شپې وې که یاد شي جانانا ته ګډې وډې شپې وې که یاد شي جانانا ټول دا تر من ټول ته دی غوښتنه تر راغلی ساسرو دناو چې تر هم کول یاران ساسرو دناو چې تر هم کول یاران کله نا کله به تړې زمزمې وې سکړې وډې شپې وې ته یاد شي جانانا سکړې وډې شپې وې یاد شي جانانا هغه وخت هغه وخت بیلو کابلې برا پسې ته ګډې وډې شپې وې ته یاد شي جانانا ته ګډې وډې شپې وې ته یاد شي جانانا अब फितरत अब पश्तून अब दुना पालल अब फितरत अब पश्तून अब दुना पालल तफनरी गैरत वतन सरकत सगळे वडिश वेक याद जानाना सगळे वडिश वेक याद जानाना लढाई काढाना
Bismillah.